داودیر ګران محترم عاجز وزیر صاحب او سره ملګري د دې د ناته کلام څخه یو جهان مننه
اوس د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو ډېر ګران محترم مولوي صاحب محمد ابراهیم دامت برکاتهم العالیه نورلایي اوسېدونکی چې د میکروفون مخته تشریف راوړي او حاضرینو وروڼو ته د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. ډېر ګران محترم محمد ابراهیم مولوي صاحب محمد ابراهیم دامت برکاتهم العالیه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ډیرو درنو او قدرمنو مشایخ کرامو علماء عظامو او مخلصو او متدینو مسلمانانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو مشایخ کرام علماء کرام اساتذه کرام ناسته خود مشایخو دا شفقت او دا تراحم دا نو چند معروضات ستاسی حضور تا تقدموم. دا دغه مجلس او دا دغه ملاقات او دا دغه ناسته په ارتباط باندې حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت کوي چې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل ان فی الجنة عمود من یاقوت وعليها غرف من زبرجد. وای په جنت کې فیلران ولاړ دي، تنبې ولاړ دي، دا د یاقوتو څخه جوړ دي، پر دې باندې بالا غرفې او بلخانې جوړې دي د زبرجدو. مفتحة الابواب دروازې هم خلاص دي، داسې ځلېږي لکه د اسمان ستوري. نو د صحابه کرامو په هغه عشق او محبت و دستې پوښتنه وکړه قیل من یسکنها یا رسول الله. فدغسی کوټو کی او فدغسی بلخانو کی پدې کې به اوسېدونکي خلک آرام اخیستونکي خلک څوک دي؟ رسول کریم صلی الله علیه وسلم درې کلمات ورته وفرمایل: المتلاقون فی الله، المتحابون فی الله، المتجالسون فی الله. د دغه کوټو اوسېدونکي او د دغه بلخانو اوسېدونکي خلک آرام اخیستونکي خلک به هغوی سره د دوی ملاقات یو له بل سره یو ځایوالی د الله په خاطر او د دوی ناستې د الله په خاطر او د دوی محبت د الله په خاطر. او دا یقیني خبره د قدرمنو زموږ او ستاسو له لرې و له نږدې له داخله و له خارجه راغلي خلک ډېر به کېدای شي زموږ او ستاسو شناخت نه یې سره، تعلقات به هم نه یې سره، بلکې په ټول عمر به هم سره لیدلی نه یې. خو یوازې او یوازې په همدغه خاطر، یوازې او یوازې په همدغه مناسبت چې دا د الله تعالی د دین یو مرکز ده، دا د الله تعالی د نیکانو، د الله تعالی د محبوبینو او د مرادینو یو مرکز ده.
الاوتاس راغلي یو نو د هغه الله جل وعلا شانه څخه دا ټولې جامعې ته دا خاص وسیعې الله ته موږ د دې حدیث مصداق وګرځئ من احب لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان قدرمنو علماء کرام ډیر ناسي خود دغه علماء کرامو داسې فاضلان دي دوی خبرې کوم حضرت امام رازي رحمه الباري فتفسیر کبیر کی یو واقعه راخستې د هغه وایي کم وخت کې چې فرعون دا د خدایي دعوه نه وه کړې تر دې مخکې د یو قصر جوړ کړو یو بلخانه یې جوړه کړله یو ځای یې جوړ کړو یو بنګله یې جوړه کړله بیا یې چاته وویل چې د دې بلخانې د دې قصر د دې بنګلې پر ګیټ باندې دا ولیکه بسم الله چې کله یې دا ټکی ولیکئ له هغه بعد خو بیا د دعوه د خدایي وکوله بلکې ول انا ربکم الاعلی د دې دعوه یې وکوله نو حضرت موسی علیه السلام الله ورته مبعوث کو او بیا یې دوی ته دعوت ورکو حضرت موسی علیه السلام و الله جل وعلا ته وایي الهی کم ادعوه ولا ارى به خیرا ای الله ما خو دې سړي ته ډېر دعوت ورکو خو نور په ده کې زه د خیر استعداد نه وینم د ایمان و د اصلاح استعداد نه وینم الله جل وعلا شانه ورته وایي و ای موسی ستا خو اراده دا ده چې زه دی هلاک کړم وانت تنظر الى کفري او ته د دغه کفر ته ګورې وانا انظر الى ما كتب على بابه او زه هغه ټکي ته ګورم چې پر دروازه باندې یې لیکلی ده پر دروازه باندې څه لیکلي دي بسم الله دا ټکی یې لیکلی نو حضرت امام رازي رحمه الله هغه وایي دا یې لیکلی هم په الباب الحادي والعشره في بعض النكت المستخرجه من قولنا بسم الله په دې کې یې لیکلی چې د بسم الله نکتې راایستلې دي د بسم الله بارکې راایستلې دي وایي نکته پکې دا ده عجیبه و غریبه پکې دا ده تاسو وګورئ هغه څوک چې کافر ده په کفر کې یې دومره لوړه دعوه کړې ده د هغه ته الله تعالی مهلت ورکوي عذاب نه راولي چې پر دروازه باندې بسم الله لیکلی ده دا چې زما و ستا ورونه زما و ستا بچان زما و ستا قریبان زما و ستا مسلمانان د ټول عمر د زړه پر تخته باندې یوازې بسم الله نه بلکې تمام قرآن کریم تمام احادیث مبارکه د زړه پر لوحه و تخته باندې راواستو بیا به دا الله څنګه په عذابوي بیا به دا ته الله څنګه عذاب ورکوي نو یقینا خبره ده چې ډېره د خوشبختۍ او ډېره د خوش قسمتۍ خبره ده که دغه انداز ته سړی ورسېږي او یوه بله واقعه حضرت امام رازي رحمه الله هغه لیکلې ده په همدغه تفسیر کې په دغو نکتو کې هغه وایي حضرت عیسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام هغه روان و پر لاره باندې تللی چې ځي پر یو مقبره باندې کشف القبور خو اولیاء کرامو ته نیکانو ته مخلصینو ته کیږي انبیاء کرام خو لوړ دي نو په یو قبر کې یو کس ډېر په عذاب ده ډېر په تکلیف ده چې ولاړی هغه خپل مراد یې حاصل کړو هغه کار یې وکړو له هغې پسې بېرته راځي پر دې لارو مقبره باندې که ګورې بیا په دغه ځای کې په دغه قبر کې قسمه قسمه د نعمتونو قسمه قسمه د خوشحالیو و دغه مرده ته پراته دي و دې مړي ته چې مخکې باندې عذاب او اوس بیا د نعمتونو مختلف قسمونه ورته پراته دي نو الله تعالی ته دوه رکعته لمونځ حضرت عیسی علی نبینا وعلیه
الصلاة والسلام وکاو او له هغه بعد بیا الله ته فضایل سو اے الله په دې راز مې خبر الله تعالی وحی ورته وکړه بیا یې ورته وویل وایي اے حضرت عیسی دغه سړی چې کوم مخکې مړ کېدی دا بد اعمالو والا و بد کردار والا و بدو اخلاقو والا و خو لیکن یو بچی د ښځې په خېټه کې پروت و هغه بچی الله رالوی کو چې کله دونه سو چې دی یو څه زده کړي مور یې هغه مدرسې ته ولېږئ په مدرسه کې استاد په مدرسه کې معلم هغه دا ټکي ورته وکړو چې بسم الله الرحمن الرحیم نو الله جل وعلا شانه وایي چې ما له دغه پلاره څخه یې د دې کښلي ما د عذاب پورته کړو ولې بنده کرد او شرمسار الله ته حیا ورځي له دې څخه چې د دغه سړي بچی د ما پر مخ د ځمکه باندې د ما نوم یادوي د ما صفت کوي او زه بیا دته عذاب ورکوم د اولاد په سبق باندې د اولاد په تعلیم باندې د اولاد په دیني زده کړه باندې الله دومره عذاب له پلاره څخه پورته کوي یقیني خبره ده قدرمنو نو زموږ او ستاسې که یوازې او یوازې دا خوښه وي چې موږ ځانونه او موږ اولادونه او موږ اهل د الله تعالی له عذابه څخه بچ کړو الله په قرآن کې موږ ته دا نسخه رالیږلې ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای هغه کسانو چې مؤمنان یاست چې دا کلمه مو ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو تاسې خپل ځانونه او خپل اهل او خپل اولاد دا وساتئ له هغه عذابه څخه چې خس او خاشاک دی هغه اور هغه بلیدونکي مواد هغه به انسانان او ډبرې له دې وجې څخه قدرمنو کینی قدرمنو کینی حضرت شیخ صاحب را ورسېدو نو خپل اولادونه او خپل ځانونه او خپل اهل تاسې له اوره څخه وساتئ او دا خو یقیني خبره ده چې حضراتو موږ تاسې ټول مسؤل یو موږ په خپلو ځانو په خپل اهل په خپل اولاد باندې موږ تاسې ټول مسؤل یو حدیث پاک کې راځي چې کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې زیږي هر بچی چې پیدا کېږي دا پر ایمان فطري باندې پیدا کېږي یعنې په ده کې دومره تهیو په ده کې دومره استعداد شته چې د اسلام زده کړي او بیا یې عملي کړي خو په ابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه بیا مور و پلار دغه اولاد یا مجوسي جوړ کړي یا یې نصراني جوړ کړي یا یې آتش پرست جوړ کړي أن يعلمانه اليهودية أو النصرانية أو المجوسية مرقاة المفاتيح شاهد مشكات ملا علي قاري صاحب دا تعبير سره کوي چې مور پلار دای ودغه مکتب ته ورولېږي مور پلار دای داسې ځای ته ورولېږي چې هغه یا يهودي سي یا نصراني سي یا مجوسي سي او حدیث پاک کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه خبردار ګوري ټول شپانه یاست سړی شپه د خپل کور ملک شپه د خپل کلي هغه د دې ښار و د دې علاقې مسؤل د دې ښار ښه د دې خپل میړه د کور د مال د دې شپه نه ده نو هر یو بل خپل مسؤلیت څخه پوښتنه ځینې کول کېږي قدرمنو داسې هر څونه سړی زیات علم وکړي زیات تقوا وکړي زیات محنت وکړي خو یوازې او یوازې د نیکانو خلکو د الله تعالی ته د محبوبینو خلکو ملګری نه وي بیا هم کامیابي نشته کتابونو کې یوه واقعه د حضرت امام احمد ابن حنبل رحمة الله تعالی علیه رحمة واسعه را نقل کړې ده حضرت
امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه یو وخت کې په اخیری وخت کې د زکندن په وخت کې پر داسې حالت باندې ده چې زکندن ده بېهوشي حالت پر راځي حالت یې سره بدلیږي نو بیا دی دا ټکی وایي لا بعدو لا بعدو د دې معنی خو ښکاره ده یعنې اوس نه اوس نه چې کوم وخت کې بېرته په هوش کې راغلی بیا بل بچي او شاګردان ورته ناست دي هغو پوښتنه ځینې وکړه چې حضرت تا خو دا ټکی کاوه خیر و وایي شیطان راته راغی په دې حالت کې او لاسونه مروړي او ګوتې په غاښو باندې چیچي او داسې وایي چې ای احمده افسوس دا ده چې بچ راڅخه ولاړې له دنیا څخه ایمان دې راڅخه یووی ما ورته وویل چې لا بعدو لا بعدو تر اوسه لا نه یم لری تر اوسه لا نه یم بچ په هغه وخت کې به زه له تا خلاصېږم چې کوم وخت کې اخري ساز ما په بدن څخه ووتله او مکمل وفات شم نو بیا به زه له تا خلاصېږم نو شیطان هم تر دغه وخته پورې نه پرېږدي حضرت امام راضي رحمت الله تعالی علیه په واقعه کې راځي چې په اخري وخت کې شیطان ورته راغی بیا یې ورته وویل ای امام راضي ته خو د معقولاتو یو غټ امام یې ته عالم آخرت ته روان یې له عالم دنیا څخه ځې تا د الله و ملاقات ورسره کېږي تا د الله ملاقات ته څه شی وړي دي حضرت امام راضي رحمت الله تعالی علیه هغه و شیطان ته وایي زه خو د توحید قایل یم پر توحید باندې مې ډېر دلایل زده دي له دې وجې څخه نو دا کلمه وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دغه کلمې ویم چې سره الله وعده د عفو د مغفرت کړې ده زه دا شی له ځانه سره وړم شیطان ورته وایي پر دغه توحید باندې ستا څه دلایل دي کم دلیل لرې په علم کې خو شیطان ډېر مخکې ده نو حضرت امام راضي رحمت الله علیه یو دلیل ورته وایي پر توحید باندې شیطان دسته پر هغه اعتراض کوي وایي پر دغه ستا دلیل باندې خو دا اعتراض واردېږي لهذا دا دلیل د کمزوری امام راضي نقل کوي و بل دلیل ته بیا اعتراض کېږي ان تر دې پورې چې کتابه یو دلایل یې ورته وویل خو پر دې ټولو باندې اعتراضات ور وکول لیکن الله تعالی د حضرت امام راضي رحمت الله تعالی علیه هغه مرشد هغه شیخ چې و هغه کشف ورته وکړو الله هغه ورته ښکاره کړو چې ورته ووایي چې زه الله تعالی توحید قایل یم بې له دلایلو څخه زه الله منم چې الله واحد لا شریک ذات ده له دې وجې څخه شیطان مغفرته سو الله مردود کړو ملعون سو نو له دې وجې څخه قدرمنو د الله تعالی سي قرآن کریم کې وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ای هغه خلکو چې مؤمنان یاست له الله وویریږئ او له صادقینو سره ملګري سئ د صادقینو ډېرې فایدې دي غټه فایده یې دغه یوه هم ده الله تعالی دې ما ته او تاسو ټولو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي آخر دعوانا ان الحمد لله د محترم مولوي صاحب د عالمانو وینا څخه یو جهان مننه اوس د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو مولوي عبدالحکیم سجاد جرس صاحب ته چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او حاضرینو وروڼو ته خپل ناطق کلام وواوروي ډېر ګران محترم مولوي عبدالحکیم سجاد جرس صاحب نبیدار شم ندانا شم عمر تیر شو ند دین ند دنیا شم عمر تیر شو دست پیچلی من خواندل ماورکا نزماشوی نزستاشم عمر
Sarangin hundi sahar
جلات مول سے فاضلان ته ډېر منع دي کوه خلک مشران یې سره واوړه خو فاضلان یې دې ته هم فاصله ورکوي باقي مولي صاحب ډېر فاصله ورکوي ډېرې فاضلان ته ما دې ما کېنوی متصل یو څه فاصله دې وي کنه او لیټونه دې مو لګي لیټ ولګي
दाऊद ईरगान मोहतरम मौलवी अब्दुल हकीम सजाद जरस से और सलाम करे ईरगान मोहतरम मौलवी मोहम्मद इस्माइल संगरी ददेदा नाटक नाम सफा यो जहान माना दिबान इस्कों का सान वालावी जो सगात तशरीफ रावली इंशाअल्लाह खत्म बुखारी शुरू की तो पारामानी रसूल शरीफ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء المنزه عن الأنداد والشركاء وله الحمد عدد ذراع الثرى ونجوم السماء وصلى الله على نبيه محمد المصطفى وأمينه على وحي السماء الذي أرسله الله تعالى رحمة لكافة الخلق والورى وعلى وأصحابه الأتقياء الذين بذلوا أقصى جهودهم في سبيل الرشد والهدى ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء. وبعد قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ومن المعلوم أن لصحيح البخاري مزية فائقة إذ هو أجل كتب الإسلام بعد كتاب الله تعالى إطلاقا وأعظمها شأنا. كان نشره وإصداره بين المسلمين من أعظم المهمات وأكبرها. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وأقوالهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والقسطاس والعمل بالرومية ويقال القسط مصدر مقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبسند متصل منا إلى هذا الشيخ سيدنا ومربينا ومرشدنا ووسيلتنا إلى الله الذي أوضح لنا سبيل العلم والهداية والذي رفع عن بصائرنا غشاوة الجهل والغواية والذي أرشدنا إلى التفقه والتصوف والشريعة والذي هو صاحب السماحة والفخامة والذي هو جامع الدراية والولاية والذي هو قامع البدعة والضلالة والذي هو على
والذي هو معلم الشيوخ والفاضلين الحاضرين والذي هو يشاهد فيكلف بمحبته دأب المحب المواصل والذي هو رشيد حليم عادل على أصحابه والذي هو كريم المساع ماجد وابن ماجد فما عندنا لسان يبين مجده غير ناصر الشيخ المبجل الموقر المفضل المكرم العالم النحرير الدقاق الفحامة النقاد البحاثة الألمعي الأودعي المترسخ في المعقول والمنقول البارع المصنع فصيح اللسان ساطع البيان حائز المكانة في قلوب الأنام الأستاذ الجليل الشيخ الوسيم النبيل الحاج شمس المشايخ الخليفة دين محمد الحنفي مذهبا النقشبندي مشربا الضيائي والفضلي نموذجا لا زالت شموس فضله طالعة وفيوض علمه دائمة باقية اللهم اجعل بقاه لنا ولآبائنا
الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه مسند الهند الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم بن الحسن الفروي عن الشيخ صفي الدين أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن علي بن عبد القدوس المواهي والشنوي قال أخبرنا نجم الدين محمد بن أحمد بن محمد الغالي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طاهر الحجازي عن سراج الدين حسين المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفضيلي عن أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث الإمام الهمام العالم الرباني الحجة الصمداني قدوة الحفاظ الرحمة الثقة العلم الناقل المجتهد شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري قال حدثنا أحمد بن إشاق حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. باب قول الله تعالى عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم محدودا. وقال مجاهد بالرومية ويقال القسط مثل المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. إن شاء الله دے اللہ تعالیٰ کو توفیق ختم کی با اختصار کو دیر بھی انشاءاللہ العزیز نو دو ذکا مرگری دیر بھی او بیا خپل کورو ته رسیدگی غواړي وایدا کله عقل مني لکه د قیامت په متعلق کې چې کوم امور قرآن او حدیثو ذکر کړي دي په ورځ د قیامت باندې د حساب او کتاب خبره ده ټول د اعمالو خبره ده په ورځ د قیامت باندې حوض کوثر ده په ورځ د قیامت باندې وزن د اعمالو ده په ورځ د قیامت باندې په پولیس صراط باندې تیریدل ده دا اکثره هغه امور دي چې د منصوصي قرآن او حدیث کې ثابت دي لیکن د ظاهري عقل د دائرې نه بهر څوک وایي چې دغه ایمان کامل نه وي د الله تعالی په خبرو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو کې د قیل او قال کوي چې دا عقل کله مني او اته نه دي خبر چې د شریعت شروع د عقل د امتحان کېږي چې عقل
او د عقل تدبیر د عقل پوهی ختم شو دی نه بعد د شریعت کار شروع کیږي خو د دې لپاره چې دغه فرقې مبتدعه په خپلو غلطو تاویلاتو باندې د مسلمانانو ذهنونه خرابوي نو ځکه علما مجبور دي چې څه نه څه داسې توجیهات بیان کړي چې د عامو خلکو زړه ته ورولوېږي چې دا شی عقلا هم صحیح ده شرعا هم صحیح ده عقل په دې باندې محال نه ده که محال ده د عقل ناقص په ذهن هغه نابالغ عقل هغه مغلوب عقل چې وهم په غالب ده د هغه عقل رسیدګي نشي کولی کني عقل سلیم هر هغه څه تسلیموي چې کوم شریعت مطهره په هغه باندې تصریح کوي نو اول باب د دې لپاره ذکر کوي چې وزن د اعمالو شته په ورځ د قیامت باندې اوس دغه د وزن خبره چې به تلل کېږي دا به وروسته ذکر کوو نفس دا د باب مقصد مو پېژندو چې رد دا په فرقو مبتدعو چې دوی د وزن نه انکار کوي عقلا دا محال بولي موږ یې چې نه عقلا هم جائز ده شرعا هم واقع ده دویمه خبره دلته آیات مبارکه ذکر کوي د اثبات دغه مدعا دپاره ترجمه الباب دا مدعا وي وروسته حدیث یا آیات چې ذکر کېږي د هغه دپاره دلیل وي خو کله ترجمه الباب هم د آیات ذکر کی یا حدیث ذکر کی چې هم مدعا وي هم دلیل وي دواړه په یوه جمله باندې دواړه کار کوي دا قول د رب کریم باب چې جوړوي ونضع الموازین القسط الله تعالی وي موږ به بدو تلې د عدل لپاره د حساب د ورځې د قیامت اولا آیات راغی رب کریم یې موږ به بدو تلې د انصاف لپاره د حساب د ورځې د قیامت نو ټول شته که نشته الله تشریح تصریح وکړه بل آیات کې راځي والوزن یومئذ الحق ټول په ورځ د قیامت باندې د حق د قرآن عظیم شان وي او وروسته په حدیثو کې بیا د خبرې بیان کوو ونضع الموازین القسط موږ بدو تلې د عدل موازین جمع ده قسط مفرد ده ترکیبی لحاظ باندې موازین موصوف ده القسط یغه د پاره صفات ده د صفاتو موصوف په مابین کې خو مطابقت په افراد او جمعیت کې د نحو په قانون باندې ضرور ده دلته مطابقت او موافقت نه راغلی نو علما وایي چې یا خو قسط مصدر ده مصدر دلالت کوي په قلیل او په کثیر باندې لا یصنع ولا یجمع تسنیه کیږي نه جمع کیږي نه ضرورت نشته تسنیتوب او جمعیت ده نو معنا مطابقت دې په مابین کې موجود ده او څوک عبارت کې تقدیر کوي ونضع الموازین ذوات القسط موږ ګدو تلې داسې تلې چې هغه خاوندان دي عدل دي د څه لپاره ګدو لیوم القیامه ظاهر آیات خدا د قیامت ورځې لپاره عبارت کې تقدیر ده لاجل حساب یوم القیامه دا تلې ګدو لپاره د حساب د ورځې د قیامت نو معلومه شوه چې د حساب ورځ قیامت ده موږ تاسو بخاری شریف کې یو روایت ویلی و حضرت علی کرم الله وجهه هغه وویلې موږ ته دا دنیا شاته ده کډی بار کډی ده روانه ده قیامت مخته را روان ده او دواړه زمن لري د چا تعلق د دنیا سره ده نو د دنیا زمن بلل کېږي د چا محبت د آخرت سره ده د آخرت زمن بلل کېږي تاسې د ځان نه د آخرت زمن جوړ کړئ دا دنیا خو روانه ده کډی بار ده دا فاني ده دا پاتې کېږي د دغه زمن د ځان نه مه جوړوئ زمن دا معنی محبت د دنیا سره مه کوئ لکه اولاد چې د پلار سره محبت کوي
محبت د آخرت وکړي چې هغه وفادار او دائمي ده. او بیا وایي حضرت علي کرم الله وجهه د آخرت زمن د ځانه جوړ کړئ، د دنیا زمن مه جوړوئ، ځکه نن ورځ عمل شته حساب نشته، خو سبا ورځ چې د آخرت ده هلته بیا حساب شته عمل نشته. آخرت کې بیا حساب شته، بیا هلته عمل نشته. د قیامت په ورځ باندې چې هر څه په سترګو ولیدی شي، نو کفار هم ټول ایمان راوړي، خو ایمان بیا نه قبلېږي. مجرمان به هم توبې باسي، خو توبې هلته بیا نه قبلېږي، ځکه ایمان بالغیب معتبر ده، ایمان د مشاهدې نه ده معتبر. حجر اسود مبارک دا د جنت نه راغلی، دا په اصل کې نوراني و. دا د ګناهګارو خلکو لاسونه چې په لګېدلي د هغه توروالی دې هم وجه نه پکې راغلی، خو اصل یو حکمت ته پکې وایي دا توروالی د انسانانو د ګناه الله دغه تیږې ته نقل کړ د دې دپاره چې د خلکو ایمان بالغیب پاتې شي. که د جهنم یوه تیږه په دنیا کې خلکو په سترګو باندې لیدی، بیا خو خود به خود ایمان راوړ. هغه زینت چې خدای پاک د جنت اجزاو ته ورکړی هغه خو په دنیا کې نشته، نو خو په سترګو باندې لیدل کېږي چې جنت بیا حق ده. بیا خو ایمان شهودي ده، ایمان چې معتبر ده، ایمان بالغیب معتبر ده، ایمان شهودي نه ده معتبر. د دغې وجه نه چې کله هم موږ ته حدیث مبارک تېر شو چې لمر بېرته د مغرب د طرف نه راوخېږي او دا ورځ را روانه ده، د قیامت نه مخکې را روانه ده، د توبې دروازه بنده شي. بیا که کافر ایمان راوړي ایمان نه قبلېږي، بیا که مجرم ګناهګار توبه باسي توبه نه قبلېږي. ولې؟ وایي ایمان شهودي شو، اوس وایي د قیامت علامه په سترګو ولیده. چې کله هم ایمان شهودي مقام ته ورسېږي، بیا هلته د خلکو ایمان راوړل په یغه وخت کې هغه نه قبلېږي. نو دلته آیات مبارکه کې اوله نه موږ په دې پوه کړو چې ټول په تاسې پسې را روان ده، خو هغه د قیامت په ورځ را روان ده. ځکه هم کفار د قیامت نه منکر دي، په دنیا کې د جنت او دوزخ خبرې شته نه، نو دوی به ویل چې دا قیامت نو څه وخت راځي، دا قیامت کله راځي، دا جنت چیرې ده، دا دوزخ چیرې ده. الله تعالی وی موږ تلې ګدو د عدل او د انصاف لپاره د حساب د ورځې د قیامت. اوس نو څه شي تلل کېږي؟ دومره خبره وان اعمال بني ادم واقوالهم توزن یوزن. امام بخاري یو مشهور توجیه ته اشاره وکړه. په دې مسله کې اختلاف ده چې ټول د څه شي ده، اعمال تلل کېږي که عمل نامې تلل کېږي که عاملین چې انسانان دي هغه تلل کېږي. د بعضو روایتو نه معلومیږي چې اعمال تلل کېږي، لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې اعمال حسنه په صور حسناو کې راځي. دا عین توجیه د وروسته تشریح کوو. او څوک وایي چې عمل نامې تلل کېږي، لکه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث بطاقې چې یو کنکای کاغذ د یو چا راوړی شي چې پیغمبر کلمه لیکلې وي او بل طرف ته نه وي چې شته د ګناه وي، هغه به سره تلل کېږي. دریم قول د روایت نه معلومیږي چې خپل انسانان تلل کېږي. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده یو مزی لوی کافر به راوړی شي ټول ته، خو د میاشتې د وزن غوندې وزن هم نه لري. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د وجود مبارک نه دومره کنکی و چې لوی سړی به ناست و دی به ولاړ و، نو دی د هغه سره په ولاړې نه نابرابرېدو. د ده دا کنکی غوړګې مبارکې د سا دا نوم شو چا وخندل. حضرت پیغمبر علیه السلام د دغه غوړګو ته مه خاندئ، دا به په ورځ د قیامت باندې د غره نه هم زیات وزن لري. نو د دغه روایاتو نه معلومیږي چې بیا انسانان خپله تلل کېږي. حافظ ابن کثیر د درې سرو تطبیق کوي
چې د قیامت مواقع متعدد دي، درې قسمه طول شته. کله عمل نامه تلل کېږي، کله عمل تلل کېږي، کله عامل تلل کېږي. اوس په دغه دوه توجیو کې چې عمل نامه تلل کېږي یا عامل انسان تلل کېږي، په یغ کې خو څه استبعاد نشته، هغه اجسام دي، جواهر دي. دیوونه خو معتزله او خوارج انکار نشي کړی. خبره په دا درېمه توجیه کې چې اعمال دي، اقوال دي چې دا تلل کېږي، نو په دې باندې هغه خلک چې په خپل عقد اعتماد کوي اعتراض کوي. اقوال او اعمال دا د اعراض د جملې نه دي. اعراض اذا وجدت فتلاشا، زه دا لاس ورو لاس د دغه ځای ته ورسېدو، په مابین کې دا کوم مسیر خط نشو جوړ، دلته یو شی ښکاره نه ده چې هغه ورته خبرې شروع دي، هغه خبرې لاړې چې تېرې شوې ختمې شوې، نو دا څنګه تلل کېږي؟ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې ما اول درته ویلې، هغه اوله اشاره وکړه جواب ده. اعمال تلل کېږي، خو عالم غیب په عالم مشاهده مه قیاس کوئ. په دنیا کې جواهر او اعراض سره جدا دي، اما په عقبا کې اعراض هم اعیان ګرځي. نعمتونه شروع کېږي، هغه نعمتونه اوس تاته شروع کېږي. ځکه قبر د جنت یو باغچه جوړېږي نیک عمله انسان ته. دا مړی مورتوي ته څوک یې؟ د تا رنګ دې داسې نیک سړي ده چې خلکو ته به د خوشحالۍ زیري ورکوي. نو دی ورته وایي زه د تا هغه نیک عمل یم. ګورئ عمل د یو انسان په شکل کې ورته راغی، او که بدعمله انسان وي الله مو دې وساتي. دغه بدعمله انسان دا بیا په ورځ د قیامت باندې چې قبر کې په بدشکله بدبویه شکل کې یو انسان راشي، دغه مړي ته یې خبردار کومې د عذابو خبرې چې علماو تا ته بیانولې چې په قبر کې به داسې ماران وي، داسې به ویلو ټکول وي، هغه عذابونه به اوس تا ته شروع کېږي. دی ووایي ته څوک یې؟ د تا رنګ دې داسې بېکاره سړي ده چې خلکو ته به د غم خبرونه ورکوي. دغه راغلی سړی ورته وایي دا بدشکله او بدبویه په خپلو اعمالو سپاره دي. لکه حدیث مبارک کې موږ تاسو ویلي چې دا قرباني چې کوي په ښه مزي پسه یا ښه مزي غوایي یا ښه مزي اوښ باندې کوي او په خوشحاله زړه یې کوي. دا به په ورځ د قیامت د تاسو لپاره د سپارتیا شی وي چې د الله حضور ته به ورسوي. یا حدیث کې راځي چې انسان ته هلته یو څوک راشي او ورته ووایي زه دې په دنیا کې ډېر ګرځولی وم، اوس ته په ماسپور شه چې د خدای پاک حضور ته دې په راحت ورسوم. دا انسان، دا مسلمان، دا نیک عمله انسان به ورته وایي ته څوک یې چې په دنیا کې ما په شا ګرځولی او زه به اوس په تا سپرېږم؟ وایي زه د تا هغه نیک عمل یم. دا نیک عمل په موږ باندې په دنیا کې شیطان دروند کړی لکه پیټی. لمونځ په خلکو کوږ ده چې هغه کېږي وایي راځئ چې غاړې خلاصې کړو، زکات نه غاړې خلاصوو، روژې او حج نه غاړې خلاصوو، دروند ده راباندې. نیک اعمال په بدن باندې بوج دي، خو چې چا برداشت کړه په دا کمه زندګي کې برداشت کړه. ځکه د عام انسانانو عمرونه شپېته او اویاو کلونه دي، په یو ځل کې دا 15 کاله د ګرګېدوب دي، نیم عمر په خوبو کې تېرېږي، ډېر عمر بیا په کاروبارونو کې تېرېږي. خو هغه کم وخت چې عمل ته ورکړي دا پیټه یې برداشت کړه، نو په ورځ د قیامت به د ده لپاره مرکب جوړ شي او دی به په سپرېږي، د خدای پاک حضور ته به په راحت باندې ځي. او بیا پر عملو کې فرق ده. حدیث مبارک موږ تاسو ویلي د خدای پاک حضور ته چې ځي په یوه وخت په 10 کسان هم سپاروي، 9 کسان، 8 کسان، 7 کسان، 6 او 15 تر یوه پورې. په وخت چې 10 سپاري هغه وخت په ډېر تېز مزل کوي که یو نفر چې وسپوري. او طبعا خبر دا ده چې یو وخت د وسپوري هغه تېزي. دا څنګه نیک خلک دي، دا نیک خلک څوک ډېر ډېر سپاروي، څوک یو یو. دا وایي د دې د رتبو اشاره ده، په دې کې په رتبو کې فرق ده.
څوک په داسې چې مستقله دعوه ولري او څوک په داسې چې په دوو په دریو ورسره شریکېږي په یوه یوه دعوه باندې خو کوم انسانان چې ګناوې کړي په ورځ د قیامت باندې ده ته مخ ته یو څوک ودرېږي چې په دنیا کې ته په ما سپور وې خوندونه دې راباندې اخیسته اوس نو زه په تا سپرېږم دی ورته ته څوک یې چې زه په دنیا په تا سپورم او ته اوس په ما سپرېږې وایي زه د تا هغه بد عمل یم دا د دنیا د اعمالو نه چې څوک خوند اخلي دا لکه په موټر کې چې سپور شي په سکوټر سپور شي په دا ګناهو خوند اخلي په سپرېږي خوندونه به اخلي دا ګناه به بیا مجسم شي ویحملون اوزارهم هغه د ګناهو پیټې به یې په ولې اخیستې وي څومره چې ګناه ډېرېږي دغومره به پیټې د هغه انسان درندېږي څومره چې پیټې درندېږي دغومره یوه انسانانو ته تګ او مزل ډېر سختېږي نو دغه انسانان لکه تلل کېږي چې عملنامې لکه تلل کېږي چې اعمال هم تلل کېږي اقوال هم تلل کېږي ځکه اعمال او اقوالو نه هم اعیان جوړېږي اوس که څوک صاحب د کشف شي عالم مثال کې هغه شیان چې اعراض موږ ته بلل کېږي هغه به په مجسم شکل باندې وویني چې عالم مثال لوح محفوظ چاته کشف شي دا انسان چې عمل وکړي دا عمل د انسان نه جدا شي حدیث مبارک ده سړی لمونځ وکړي سلام یې وګرځوه دغه لمونځ یو شکل پیدا کړي که دغه انسان په ښه حضور په ښه اخلاص په ښه ترتیب باندې لمونځ کړی و هغه ته ډېر ښایسته وجود ورکړي شي هغه لمانځه ته بیا دغه انسان ته دعا شروع کړي الله دې د عیبونه د ګناهونو نه داسې صفا کړه لکه زه دې چې د نقصاناتو نه صفا کړم عمل د دې وجود پیدا کړو او ده ته مخاطب کېږي راځي د عین په طرف باندې چې هلته بیا بیا ثبت کېږي خو که چا لمونځ کړی ګوډو ماتې کړی لکه د موږ عامو خلکو لمونځونه دا خدای نه خسته چې سلام وګرځئ دغه لمانځه ته دغه چې معیوب شکل پیدا شي او بیا هغه معیوب لمونځ دغه انسان ته ښېرا شروع کړي چې الله دې داسې تباه کړه لکه زه دې چې تباه کړم دغه حال که چاته منکشف شي نو د دې لپاره چې حضور مې ښه برابر شي په لمانځه کې سترګې پټې ویني وې ځکه د موږ حضور نه ډېر خرابېږي چې هلته بل شی وینو نو سترګې ذهن مو په هغه کې بندېږي سترګې پټې که د حضور ښه برابر وي چې لمونځ یې وکړو د لمانځه نه بعد چې فارغه شو بیا خپل حقیقت د لمانځه ته متوجه شو لمونځ ډېر روغ لمونځ ده خو سترګې یې ړندې اتنه نور یې ورک شو لکه موږ تاسې علم کې مولوي وي خو په کتاب کې ودرېږي پوښتنې به یې کړلې بعضې د تصوف د شیانو ما یو ورځ ورته ویلې ما نه پوښتنې کوې پورته ګورې وایي زه هغه شی په سترګو وینم خو ما ته علمي انداز نه لګېږي د هغه شي درک ما ته علمي انداز نه لګېږي علمي یې د تا نه زده کوم اوس نو کله یو شی معلوم شي خو حقیقت نه وي نو لاړ خپل ژوندي بل پیر ته لاړ خپل استاد ته پسې ورغی لمونځ مې وکړو په ډېر ښه حضور مې وکړو خو چې سلام مې وګرځوه خپل مانځه ته متوجه شو نو لمونځ مې په سترګو باندې ړوند ده هغه په علم کې تر ده ډېر پاک و د دې پوښتنه تر وکړه ګورئ لمونځ وجود پیدا کړو نور ټول روغ ده خو هغه سترګې یې ړندې دي ده پټې نیولې دي دا عالم مثال که چاته کشف شي دا بیا هغه مجسم شکل کې ویني لمونځ لیدل کېږي بېکار چې آخر ته دماغي اشاره وکړه ګورئ انوارات خدای متعال دي موسی علیه السلام ته په مشکل شکل کې ولیدل شو د لرې نه خپلې بیبي ته یې ما اور ولیدو ته خیال د اور په وکړه اور نور خو خیال یې د اور په وکړه نو کله اعراض دي چې شکل پیدا کړي بیا خو نو په سترګو هم لیدل کېږي دا خو بیا عام خلک هم ویني خو چې چا پټې سترګې خلاصې وي عالم مثال ورته منکشف شي په عالم مثال کې اعراض ده چې اعیان ورته لیدل کېږي مجسم لکه موږ یو تاسې چې دا ښکاره شیان په سترګو باندې وینو نو اعمال اعیان دي په قیامت کې اعراض نه دي ټولې شته حضرت امام بخاري رحمه الله
عادت مبارکه دا و چې مخکې موږ تاسو ویلې آیات ذکر کې یا حدیث خو په دغه کې یو ټکی راغلی وي دا ماده چې بیا په بل ځای کې موجود دي هغه هم رانقل کوي دلته راغله ونضع الموازین القسط قسط ټکی راغی هلته بل ځای کې آیات مبارکه راځي وزنوا بالقسطاس المستقیم قسط نه هم عدل مراد ده هلته بل ځای کې قسطاس راغلی نو دی د هغه قول رانقل کېږي حضرت مجاهد هغه وایي چې قسطاس یا قسطاس په ضمه او په کسره دواړه روا ده دا عدل ته ویلی کېږي په رومي ژبه باندې چې وی ویلې په رومي ژبه داسې منار ته شک پیدا شو قرآن خو عربي ده انا انزلناه قرآنا عربيا خدای پاکي چې ما قرآن په عربي نازل کړی او دلته رومي ژبه کې ذکر شو چې دا په رومي باندې عدل ته ویل کېږي نو د دې بیا اوږد بحث ده ما نه کله اوله دا خبره اوږده چې ما وعده هم کړې وه چې خبر به لنډوم نو دغه غیر عربي الفاظ چې په قرآن کې راغلي د دغه اسانه دوې توجیې درته ذکر کړم یا خدا دې چې غیر عربي الفاظ د سیوطي په قول باندې هغه ډېر چې راغلي دي په قرآن عظیم شان کې 125 الفاظ راغلي دي په دا دومره لکونو کلماتو کې 125 الفاظ دا اثر نه ښکاره کېږي چې څوک دې وایي چې دا عربي نه ده نعتمان نعت وایي په پښتو باندې خو عربي جملې پکې راشي فارسی جملې پکې راشي خلک د غیبي جملې د یوه لفظ د وجې نه نعت عربي نه بولي نعت فارسي نه بولي پښتو یې بولي نو وایي هغه 125 کلمې په ټول قرآن عظیم شان کې په یو ځای کې نه دي د حضرت پیغمبر علیه السلام سپین ویښتان نه لیدی کېده خو ټول ښه انداز ورته پورې وو په یوه ځای نه وو لیدی کېدله په سترګو باندې او یا دوم جواب دا ده چې دا غیر عربي الفاظ چې په قرآن عظیم شان کې راغلي دي دا معرب دي بعضې الفاظ په اصل کې په عجمي لغاتو کې وي خو بیا عربو رانقل کړي وي د خپل طرز قانون ته برابر کړي وي اسلوب عربیت ته برابر کړي وي په عربي کې چې استعمال شو دغه معرب الفاظ ویل کېږي دغه عربي ویل کېږي یا څوک توارد لغاتو بولي چې دا په رومي کې هم عدل ته ویل کېږي په عربي کې هم قصاص عدل ته ویل کېږي تنور ده په پښتو کې هم تنور ده په اردو کې هم تنور ده په فارسي کې هم تنور ده په عربي کې هم تنور ده ور یو لفظ ده په مختلفو لغاتو په یوه معنا کې استعمالېږي دا عدل ته ویل کېږي په رومي باندې ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل ویل کېږي چې قسط مصدر د مقصد ده مقصد بیا د کومه نه شو خبره په قسط کې وه قسطاس ته لاړه اوس بیا مقصد په مابین کې راغی ځکه بل ځای کې آیات ده ان الله یحب المقسطین ماته دویل بخاري خو چې چېرې دغه ماده یې ځای جمع کوي خدای پاک مقسطین خوښوي دا مقصد خو صيغه اسم فاعل ده په معنا د عادل باندې ده یو مصدر چې د دوی خاص مصدر د مقصد ده د سپي بیرته اعتراض کوي طالبان چې مقصد خو د مزید د جملې نه ده قسط مجرد د جملې نه ده دا څنګه مصدر دی غشي لاندې نقطه جواب کوي به حذف زوائد دا مصدر المصدر چې زوائد حذف کړي نو اصل قسط د هغه مصدر ده هغه هم عادل ته ویل کېږي واما القاصد چې د مقصد مصدر راځي هغه بیا په معنا د جائر د ظالم سره ده واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا کوم چې بدبخت ظالمان دي دغه به د جهنم خاشا کې د جهنم اور په پیغو باندې بدلېږي حضرت سعید بن جبیر قدس الله سره جلیل القدر عالم بزرگ ولی الله تابعی ده حجاج ظالم خونریز شرابی و بدبخت ده چې یو لک نه زیات کسان صرف بندیان شهیدان کړي دي
هغه راوغوښت د خلکو د وړاندې د خپل ځان په باب کې د حضرت سعید بن جبیر نه پوښتنه کوي امام په باب کې د تا څه نظر ده ده ورته ویلې انت القاصد العادل دا ناست خلک حیران شو چې د ظالم څنګه صفت وکړو انت القاصد العادل حجاب شو د لغت چکتن و هغه رنګ زیړ شو ملایانو ته مخ واړوه د ما یې بنیاد ویست ما صفت نه ده کړی ما ته ظالم او مشرک وویلې ولې واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والذين كفروا بربهم يعدلون عادل دی غنه ده ما ته مشرک او ظالم وویلې نو ټول د عدل دلته د عدل معنا مراد ده ځکه قسط ذکر شو دا هم عدل ته ویل کېږي قصاص هم عدل ته ویل کېږي مقصد هم عادل ته ویل کېږي خدای عادل خلق خوښوي ظالمان خلق نه خوښوي د آیات مبارکه نه خو وزن د اعمالو معلوم شو چې وزن د اعمالو شته د دغه نه څوک انکار نه کوي خپل عقل د شاته وورځي شریعت ته د تابع شي اوس په حدیث مبارک کې هم د وزن ذکر کوو چې په حدیثو باندې ثابته چې وزن شته حدیث مبارک د سند په لحاظ خبره وګړيږي خو آخر جمله به ذکر کوو صرف د حضرت ابو هريره په لږ حال کې ذکر کوو چې صحابي ده د پیغمبر علیه السلام شاګرد ده حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د اسلام په لحاظ باندې خو متأخر ده د خیبر د فتح په وخت کې په اسلام باندې مشرف شوی ټول ژوندۍ د پیغمبر علیه السلام سره ګډه 3 کال او څه زیاته ژوندۍ تیر کړې ده اما سرفهرست مفسرینو کې راځي په صحابو کې چې هغه ډېر روایت نقل دي په یو کې اول دی ده 5304 او یا روایت د نقل دي دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه په دا کم وخت کې ډېر احادیث اما دغه د طالبانو ورونو لپاره دا خبره اهتماما ذکر کوم دومره ډېر یاد کړه ولې حضرت ابو هريره رضی الله عنه په روایت په هغه مسله کې ذکر کول هلته خلکو ته شکوک پیدا شو چې مشران صحابه چې د پیغمبر علیه السلام سره ډېر وخت تېر کړی هغه دومره ډېر روایت نه نقل کوي او حضرت ابو هريره دومره ډېر روایت نقل کوي نو حضرت ابو هريره د دغه عذرونه بیانوي یو عذر دا بیانوي حضرت ابو هريره د نبی علیه السلام په وخت کې وعده نه ده کړی چې اسلام راوړ د پیغمبر علیه السلام په جومات کې بستره واچوله ذات الله تعلیم شو دوی انصار مبارکین د اهل عیال چکتنانو په زمینداریو به لګیا وو کله به راته پیغمبر علیه السلام ته کله به نه راته مهاجرین مبارکین د اهل عیال چکتنو هغه په بازارو کې په تجارت لګیا وو نو هر وخت کې صحبت د پیغمبر علیه السلام نه ورته پیدا کېدو او خپل ځان مبارک چې د ابو هريره یوه خېټه وه هغه د نبي علیه السلام په دربار کې څه ورته رسېده که به نه ورسېده داسې صبر یې کوه چې د بېوکۍ نه د لوږې نه به بېوکه شو وولوېده خو دا مدرسه یې نه پرېښه چېرې نه تلو نو کثرت ملازمت موجود شو د حضرت پیغمبر علیه السلام سره داسې صحبتونو کې دی به حاضر و بل به نه و حاضر نو خود به د ډېر اورېده هغو ډېر نه دي اورېدلي یو کثرت ملازمت راغی دوم دوی ما سره د احادیثو د یادول اهتمام و ما یادول خدای یادول نه سبق کې دې سړی ناست وي خو چې حفظ اهتمام نه وي نو هغه خو نشي یادولی ما یادول دی ډېر نه یادول د دې وجې نه دلته پیغمبر علیه السلام ویلي وو چې ده به د خوب نه مخکې ویتر کوي ولې مخصن متردیر د دور کو په حدیثو کې چې حدیث رانویر نشي دریم ما د دغه وجه نه ډېر یاد دي چې پیغمبر علیه السلام دعا مې ګټلې ذهن مې کمزوری و یوه ورځ پیغمبر علیه السلام وویل نن به څوک څادر ویړ کړي
چې زه چې دا بیان خلاصوم هغه څادر بیا په خپله سینه مبارکه پورې ونیسي خدای دې متعال به بیا د ما خبرې نه ویلې خبرې مې بیا ټولې یاد وي وایي ما داسې څادر ویل کړه چې څادر مې ویل کړو چې بیان خلاص شو د پیغمبر علیه السلام څادر مې په سینه پورې ویلي او بیا د دغه نه بعد ما حدیث دغه مجلس کې مې چې څه واورېدل ټول مې یاد شو عقیده نه یې کوه په پیغمبر علیه السلام په خبر کې شک نه و چې پیغمبر علیه السلام ویلي چې زور په څادر واچوي ده داسې څادر واچوه دوم بل وخت کې دغه فایده یې ولیده چې هغه مجلس یې ټول یاد شو بل وخت کې پیغمبر علیه السلام ته خپله پیشنهاد کوي چې زه احادیث یادوم خو کله بعضې احادیث رانه ویلېږي مایکرو ناست دي اوس شاشه حدیث یادوم رانه ویلېږي پیغمبر علیه السلام ورته څادر ویړ کړه د څادر ویړ کړو پیغمبر علیه السلام دا علوم ما ته مخکې ویلې اعراض په عدم مثال کې اعیان دي ګورې لکه یو شی چې په لپو لپو ور اچې داسې په د خپلو لاسو مبارکو باندې د ده څادر ته څه ور واچول هغه څادر د ټول په خپله سینه پورې ونیو بیا مې د دغه نه بعد وایي حدیث نه دی ویل شوی خو دا ګورې یو نقطې په شکل باندې ویایم تحدیث بنعمت په شکل باندې ویایم د موږ تاسې د پوهې دپاره ویایم چې موږ استادانو باندې اعتماد وکړو ما دا حدیث مبارک بیانوه په ورځې درس کې تېر کال تر اوسه مې دا خبره نه وه کړې د خپلې دورې طالبانو ته ځکه کله نظام د صفت په کیفیت کې راځي هسې اوس راپه یاد شو خو د عامو مسلمانانو د خیر په خاطر ویایم ما دا سبق ویلې چې داسې مې دا لاس داسې کوو مانې داسې لاس ورته داسې کړه یو صوفي طالب چې وظایفو کې ښه تکړه و وروسته یې ما ته وویلې وایي تا چې لاس داسې کړو هلته لاس یې ما لوري ته برابر شو داسې من انواراتو معنوي شیان ولیدې چې ما په سینه ننوته چې تا لاس یې ما ته ورته را داسې کړو چې پیغمبر علیه السلام داسې لاسونه ورته وښورول وایي ما څه شی رڼا ولیده چې راغله د ما په سینه باندې ننوته او هغه بل حدیث مبارک چې ما بیانوه هغه بل کال بل طالب چې ما ویلې چې نبي علیه